سلامونه ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړ زه یم سردار ولی اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزای یوټیوب چینل ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم یا تاسو ملګرو په خپل ګرځنده تلیفون کې له سیف موډ څخه ګټه اخیستلې آیا تاسو سیف موډ څخه خبر یاست سیف موډ کومې ګټې لري او کومې په زړه پورې ګټې لري آیا سیف موډ فالولو څخه خبر یاست او که نه ملګرو په نننۍ ویډیو کې د سیف موډ فالول همدارنګه سیف موډ کومې ګټې لري او موږ څنګه کولی د سیف موډ بیرته غیر فعال کړو ملګرو دا کومه نښه تاسو ما درته نښه کړه دا نښه به تاسو ډېرو ځایونو کې په خپل موبایل کې لیدلی چې دا نښه د څه ده او همدغه نښې باندې موږ کولی چې په خپل موبایل کې ډېر زیات ګټې ترلاسه کړو لکه کومې ګټې ملګرو سیف موډ څه دی بې شمېره ګټې لري مثال په توګه زه به تاسو ته یو څو ګټې د سیف موډ په باره کې درته وښیم چې سیف موډ دا ګټې لري لومړۍ ګټه یې ملګرو دا ده کله چې زموږ په موبایل څخه کوم استعمالو هغه موبایل څنګه کېږي ډېر ګرمېږي نو سیف موډ کله فعال کړو په خپل موبایل کې نو زموږ موبایل کې کومه غلطیان وي البته هټول څنګه کېږي له منځه وړل کېږي زموږ موبایل څنګه نور نه ګرمېږي البته کوم سیف موډ چې موږ پکې فعال کړو او دوهمه ګټه یې ملګرو دا کله چې موږ سیف موډ فعال کړو په خپل موبایل کې کومه غلطیانې زموږ په موبایل کې رامنځته شوي البته کومه خرابېګانې کوم اپشنونه غلط هغه هټول اپشنونه څنګه کې بیرته له سره کېږي او خپل عادي حالات ته راګرځي نو دا دوهمه ګټه او درېیمه ګټه هم ملګرو دا د کومه ویروسونه زموږ په موبایل کې د ویب په بڼه دي هغه ټول ویروسونه د سیف موډ په څنګ کې ختموي کله چې موږ سیف موډ فعال کړو نو دا هم درېیمه ګټه شوه او څلورمه ګټه یې ملګرو داسې کله چې موږ چاته یو فایل نه لیږو البته اضافي لارې هم بل کوم شي لارې موږ چاته یو فایل لیږو هغه فایل سرعت څنګه چټکوي البته کوم موږ فایل لیږو ملګرو هغه څنګه سلو روانه کله چې سیف موډ په خپل موبایل کې فعال کړو نو دا څنګه کېږي فایل ډېر په چټکتیا سره ځي او بله ګټه یې ملګرو دا د کوم د لوکیشن چې زموږ دا لوکیشن څنګه کې له هیک کولو څخه ژغوري زموږ د موبایل لوکیشن څنګه کې له هیک کولو څخه ژغوري او بله ګټه یې ملګرو دا څنګه زموږ موبایل سرعت ډېر چټک کېږي ورسره نو دې ته ورته نور ډېر خوندورې ځانګړتیاوې دي دغه څو ځانګړتیاوې تاسو د نمونې په توګه وویل نو تاسو کوشش وکړئ په خپل موبایل کې سیف موډ خامخا فعاله کړئ اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي د سیف موډ موږ باید څو وخت فعاله کړو او څومره وخت پورې باید موږ خپل موبایل کې سیف موډ وساتو البته ملګرو سیف موډ باید موږ په میاشت کې 2 وارې خامخا په خپل موبایل کې فعاله کړو او ته کله مې یو وار په خپل موبایل کې سیف موډ فعاله کړو نو هغه څنګه باید تر 15 نه تر 20 دقیقو پورې په خپل موبایل کې پرېږدو بیا له 10 دقیقو څخه باید وروسته خپل موبایل سټارټ کړو او زموږ سیف موډ بیرته غیر فعاله شي زموږ کار به وشي خو په نننۍ ویډیو کې ملګرو همدا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل کې سیف موډ فعاله کړو او هغه باید موږ څومره وخت لپاره وساتو البته وخت ساتل خو همدغه چې یو میاشت کې 2 وارې هم یو وارې فعاله کړو تر 15 نه تر 20 دقیقو پر باید خپل همداسې سیف موډ حالت کې فعاله پرېږدو ملګرو سیف موډ هېڅ تاوان نه لري خو یوازینی تاوان دا د ملګرو کله چې موږ په خپل موبایل کې سیف موډ فعاله کړو او کوم اپلیکیشنونه چې زموږ په موبایل کې موجوده دي البته را ډاونلوډ کړي مې سیستم اپلیکیشنونه ته کوم موبایل اپلیکیشن زموږ را ډاونلوډ کړي هغه اپلیکیشنونه ټول غیر فعاله کېږي البته کوم وخت پورې ستاسو سیف موډ فعاله کوي کله مو سیف موډ غیر فعاله کړو نو هغه کوم اپلیکیشنونه چې موږ غیر فعاله شي او بیا د ټول څنګه کې فعاله کېږي او په کار کولو پیل کوي نو تاسو ملګرو کوشش وکړئ خامخا په خپل موبایل کې د سیف موډ په میاشت کې یو وار نه تر 2 واره پورې خامخا فعاله کړئ او تر 15 نه تر 20 دقیقو پورې دا په خپل موبایل کې همداسې چلان وساتئ نو ملګرو د نن ویډیو چې دا کوم لومړی د سیف موډ فعالول درته ښیم البته ملګرو د سیف موډ فعالول سره په هر موبایل کې فرق کوي اوپو کې ځان بله کم فعاله کېږي په هواوي کې بله کم کېږي ګلکسي موبایلونو کې بله کم فعاله کېږي همدارنګه هر موبایل کې ځان ته فعاله کول لري د تاسو د 3 موبایلونو د ګلکسي موبایل همدارنګه یو ورور پوښتنه کړې د اوپو موبایل باره کې هم درته ښیم چې اوپو څنګه اوپو موبایل کې څنګه فعاله کولی شو همدارنګه د هواوي موبایلونو کې خو ما سره کوم موبایل سره ملګرو دا سمسنګ موبایل ګلکسي موبایل په هغې کې تاسو ته ښیم خاص په تاسو ته یو طریقه درته وښیم چې د طریقې بیا تاسو په د نور موبایلونو کې فعاله کولی شئ نو ډېر اسانه او زبردسته ویډیو د ویډیو تر پایه پورې ګورئ ویډیو مه سکیپ کوئ نو د ویډیو شروع کولو څخه وروسته ملګرو که تاسو اوس پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ خوا کې د بیل آیکن ووهئ که چېرې مو ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ نور وضو د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې سیف موډ فعاله کړو د هغو له زړه پوره ګټو څخه ګټه واخلو نو له موږ سره اوسېږئ بیا هم ملګرو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تنګ شوي نه یاستئ نو دغه موبایل دی په دې موبایل کې زه تاسو غواړم سیف موډ فعالول درته زده کړم چې موږ څنګه کولی شو سیف موډ فعاله کړو نو ملګرو دا په د البته ګلکسي موبایلونو چې کوم دي ملګرو په هغې کې دا طریقه کار کوي خو دا نورو موبایلونو چې تاسو کوم استعمال هغه کې هم درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو په نورو موبایلونو کې سیف موډ فعاله کړو نو ملګرو تاسو کوشش وکړئ نومره سر کې راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته څه ده موبایل سیټینګ ته راغئ ملګرو دا سیټینګ د وبښئ کامره لږ فوکس وه
دا به سیټینګ ته راسئ. نو کله سیټینګ ته راغله دلته مونږ پاسه کوم سرچ علامه ده نو په دغه سرچ به کلیک وکړئ او دلته تاسې په سرچ کې ولیکئ سیف موډ. صحیح ده مونږ سیف موډ به ولیکئ نو دا به سرچ کوي. دا زه سیف موډ لیکم او دا سرچ کوم که چیرې په د موبایل کې په دغه ځای کې سیف موډ راوښتون دلته موږ ته سیف موډ راوړئ. خو مونږ دلته وګورئ دلته موږ ته څنګه کې سیف موډ نشته په دې موبایل کې دغه ځای کې سیف موډ اپشن نشته ده. نو بل طریقه دا ده مونږ البته دا کوم دا طریقه چې زه اوس درته ښیم دا په اوپو هواوي یا هم نور کیو موبایلو کې کار کوي. دا کوم پاور بټن چې دا مونږ ګورو یا هم دا د ویلوم بټن او دا به څنګه کې دواړه په یو ځای سره ټینګ ونیسه موبایل به رسټارټ کړي. کله مو رسټارټ کړو نو تاسو به سیف موډ فعال شي. البته د اوپو موبایلو کې یا هم د هواوي موبایلو ګلکسي موبایلو کې د سیف موډ فالوئ نو مونږ ګورو دې ټول اسانه طریقه دا ده کله تاسې به دا کوم د پاور بټن چې دی دا به دا سیټینګ ونیسئ. کله مو پاور بټن دا سیټینګ ونیو نو دلته موږ ته دا درې اپشنونه رادلته لیکلي پاور آف او رسټارټ. دو رسټارټ او ایمرجنسي موډ آف کې به کار نه لري. تاسې به دا څنګه کوئ د پاور آف چې کوم ده دې کې به کار کوي نو دا به څنګه کوئ ټینګ ونیسئ. دا کوم پاور آف چې مونږ ګورو دا به ټینګ ونیسئ نو تاسې څنګه کوئ سیف موډ فعاله کېږي. دلته لیکلي سیف موډ نو سیف موډ باندې به کلیک وکړو ستاسو موبایل به رسټارټ شي. کله مو موبایل رسټارټ شو نو دا به سیف موډ فعاله کېږي. نو زه به موبایل خوښ کړم تر څو دا موبایل رسټارټ شي او څنګه شي زموږ سیف موډ فعال شي. دا مونږ ګورو زموږ موبایل رسټارټ شو بیا چلندې اوس بل څنګه شي سیف موډ فعال شي. زه به دا ویډیو لږ سکیپ کړم تر څو دا سکیپ کړم دا ویډیو تر څو دا ویډیو غټه نه شي. دا موبایل چلندول یو څه وخت غواړي. نو ملګرو دا موبایل سیل تاسو اوس وګورئ دا کونج کې سیل دلته ګورئ تاسو ته سیف موډ فعال شو. نو ته لیکلي ملګرو سیف موډ څنګه شو دا سیف موډ کوم اپشن ده هغه فعال شو. نو ملګرو دا اوس تاسو راسئ خپل موبایل زه دا لاک خلاصوم نو تاسو وګورئ ملګرو کوم اپلیکیشنونه زموږ په خپل موبایل کې انسټال شوي د البته را ډاونلوډ کړي یا هم بل چا نه لګلي پرته د موبایل سیستم څخه هغه ټول اپلیکیشنونه څنګه هلته پکې غیر فعاله کېږي. لکه څنګه مې چې د ویډیو په لومړي سر کې تاسو باید کوشش وکړئ چې د سیف موډ په خپل موبایل کې تقریبا یو ورځ کې 2 وارې بخښنه سره میاشت کې 2 وارې یا هم یو وارې ترسره کړئ تر څو ستاسو موبایل کې کومې غلطیانې هغه ټولې څنګه چې له منځه لاړ شي. نو دا مونږ تاسو ورته وګورئ زموږ کوم اپلیکیشنز په خپل موبایل کې انسټال کړي دي البته را ډاونلوډ کړي مې یا د خپل سیستم اپلیکیشنونه ته کوم د نور کوم اپلیکیشنونه چې دا څنګه ټول غیر فعال دي او د نور کوم اپلیکیشنونه چې مونږ ګورو پکې شته او د سیستم د هغه ورته وګورئ هغه ټول کې غیر البته فعال دي. نور کوم چې موږ تر لګري د حسن کې غیر فعال دي. نو په همدې طریقه موږ کولای شو په خپل موبایل کې سیف موډ فعال کړو. وسنګ کولای شو د سیف موډ په خپل موبایل کې بیرته غیر فعال کړو. نو هغه لپاره هم دا کوم چې پاور بټن د موږ دا به تاسو ټینګ ونیسئ. کله موږ دا پاور بټن ټینګ ونیو دا څنګه کلته او مخکې هم په پاور آف باندې کار کوو دلته لیکي رسټارټ نو په دغه رسټارټ یو کلیک واخله دا څنګه کوي رسټارټ کوي. نو کله موږ دا رسټارټ کوو په زموږ موبایل سره څنګه چې چلان شي او سیف موډ به بیرته څنګه غیر فعال شي. نو لږ انتظار کوو تر څو دا خپل موبایل هم څنګه سي رسټارټ شي چلان شي څنګه شي سیف موډ بیرته غیر فعال شي. نو لږ ورته ویټ کېږو. دا د ملګرو زموږ په موبایل کې څنګه شو کوم سیف موډ اپشن شي ملګرو هغه بیرته غیر فعال شو. تاسو دلته کونج کې وګورئ سیف موډ اپشن نشته ده. اوس تاسو خپل دا موبایل انلاک کوم اپلیکیشنونه چې موږ پکې انسټال کړي ملګرو هغه هم څنګه شو بیرته فعال شو په خپل کار شروع کړو. دا یو څه پون سټارټینګ یو څه وخت نیسي نو دا به لږ ورته ودرېږو تر څو دا خپل پروسس سر ته ورسوي. نو کوشش وکړئ ملګرو دا طریقه په خپل موبایل کې میاشت کې 2 وارې هم یو وارې تر 3 وارو پورې خامخا امتحان کې تر 15 دقیقو لپاره البته کله مو سیف موډ فعاله کړه داسې مه کوئ ستاسو سیف موډ فعاله شي بیرته څنګه د یو دم بیرته غیر فعاله کړئ. که ما خو ستاسو خاص طریقه درته ښودله نو کله مو سیف موډ فعاله کړو نو هغه به څنګه کوي تقریبا د 15 دقیقو پر خپل موبایل همداسې پرېږدئ بیرته رسټارټ کړئ ستاسو موبایل کې څنګه شي ډېر زیات تغیرات به منځته راشي. تاسو ورته وګورئ ملګرو زموږ اپلیکیشن څنګه شو بیرته پروسه یې څنګه شروع کړه اپلیکیشن بیرته فعاله شو. نو په همدې طریقه موږ کولی سیف موډ په خپل موبایل کې فعاله کړو. نه هیله چې ویډیو مو خوښه شي او شی مو زده کړی وي. تر بیا پورې تاسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو ته سمه د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.